ښې چارې. دوستانو نن هم غواړم د پالک د پخولو طریقه وړاندې کړم. پالک یا سبزي چې خوندور خوراک ده، له چلو سره هم خوړل کیږي او دغسې هم له ډوډۍ سره. نو څه شي ورته پکار دی؟ راخیستې مې دي پالک مې راخیستې دي 2 پاکټه. البته دلته پالک تیار په پاکټو کې خرڅېږي، فریزر سوي هم شته او دا رقم تازه هم شته. نو په دې شکل پاکټو کې دي، که چیرې ما اخیستل په داسې پاکټو کې دي. نو دا ما دغه رقم د پاکټي پالک واخیستل. فریزر سوي شته، هغه هم ډېر خوندور دي، ما خپله هغه ډېر خوښېږي. ښه، نو له پالک نه علاوه څه ده لیدونکو، تاسې کولی شئ چې د پالکو پخولو کې که ګندنۍ میده ریزه کې ور واچوئ، ډېر زیات خوندور راځي. او هغه ګندنۍ دلته نشته، هغه کولی شئ تاسې چې هغه پوره ورته وایي ډبل ګندنۍ، هغه هم پکې استفاده کوئ، نو لا هم خوندور راځي. او نو د دې لپاره چې ما سره فعلا ګندنۍ نه وو، نو ما ورته یو څه نوش پیاز بلګونه چې دي دا شنې، دا مې ورته میده کړي دي. او یو څه هم دلته تاسې وینئ تازه دڼیا ده، او لیش هم یو غټ شي تریخ مرچ ده. علاوه له دې نه لیدونکو دلته تاسې په دې پشقاب کې وینئ وږه ده، زیره ده، او وچه دڼیا مې هم راخیستې، مالګه، او دا هم زنجفیل چې دا وږه او زنجفیل به میده کړمه په اوکلۍ کې. یو دانه مې هم پیاز ورته راخیستی دی، دا پیاز به سور کړم. او دې نه علاوه ډېر علاوه مې وویل، دغه دیګي کې مې هم اوبه راخیستې دي چې اول به دا پالک ویشم. صحیح ده، ډېر بې نه ایشوم، پالک هغه خپل خاصیت او فایدې له منځه ځي، خو که جوش نه کړي یو رقم داسې مزه یې تلخه غوندې، نو پالک به په ابتدا کې اول لږ څه ویشم. که اوبه یې ویشي خو ښه ده، او که حوصله نه لرئ خیر ده، په سړو اوبو ته یې واچوئ، خو مقصد یو صرف 2 دقیقې ویشوئ، 2 دقیقو نه زیات هم مه ایشوئ. او دا دلته په دې اوکلۍ کې به زه دا وږه او زنجفیل میده کړم. د وږې او زنجفیل میده کول، تاسې چې یوه چونډۍ مالګه ور واچوئ دلته، نو بیا هغه میده کېدا یې لږ څه درته اسانه کېږي. خوښه مو که اوکلۍ کې نه میده کوئ، په چاړې هم ریزه کولی شئ. او د دې نه علاوه چې ده دوستانو په همدې ملاقې باندې ما ورته یوه دانه ډېر اواره غټه قاشقه ده، دې مې یوه قاشقه هم ورته غوړي راواخیستل. ښه، چې دا اوبه ویشي، زه به پالک پکې واچوم. اوبه ویشېدلې، اوبه مې هم ډېرې نه دي ورته راخیستې دي، که دې نه هم کمې مې هېڅ مشکل نشته. اوس به پالک ور واچوم. پالک چې ده که په پاکټ کې هر څه چې پرې لیکلي مې چې دا، البته په ځینو باندې لیکي چې پرېمنځئ، خو که یې نه وي لیکلي چې دا مینځل شوي دي باید پرېمنځو، لږ څه شګه یې پکې دې له خاطره. ښه، 2 دقیقې بعد به بیا له اوبو نه وباسم. او وږه مې ځکه داسې میده کړله چې په پالک کې بیا داسې غټه غټه سپینه ښکاره نه شي په خاطر. دا هم ویشېدو، همدومره ایشېدا یې بس ده. ور به دا له دې دیګي نه راوباسم. البته دا ډېر کم دی، موږ 2 نفره یو، دا هم راته زیات دی. دا به دلته کېږدم او اوس به دا پیاز دلته کېږدم. پیاز به یو څه سوره کوو.
دا مالګه به هم پرې ور واچوم. 2 څه دانیاوې وروسته ور اچوم. او اوس به هم د ګشنیز نه وبخښئ د نوش پیازو برګونه خپله هغه سپینه برخه مې د نوش پیازو نه ده راخیستې کوم پاڼې. مرچ به هم پرې ور واچوم. کورکمه لیدونکو تاسو خپله خوښه ور اچوئ او که یې نه ور اچوئ. کورکمه خو شهي فایده به ډېره لري خو د کټوۍ رنګ ډېر ښایسته کوي. نو پالک مه کوڅه خپل رنګ یې خپل رنګ. او اوس به همدومره اوبه وګورئ ډېرې کمې دي. دا اوبه دې ور واچومه. زیات پکې ډېره پاته شي او حل شي. او کم پامې د نوش پیاز یو څه شرط لري. ډېرې کسره کړمه بیا دې کسره کېږي نه دی. د دې لپاره باید لږ اوبه ور واچومه تر نوش پیاز یې پکې نرم شي. او دا وچه دانیا به هم ور واچوم. تازه دانیا به هم پرې ور واچوم. په ډېر دقت یې پاخه شي. ډېر خوندور راځي دا پالک. ګورئ اوس ښه نرم شول هر څه. دوستانو دا پالک چې مې جوړ کړل اوس به نو ور واچوم. نو د تاسو خوښه کې په چاړې باندې میده کوئ او که دغسې په دې شکل چې دا ما وکړل دا رقم هم کې کوئ سره میده کېږي. نرم دي یو څه دا ورته بس ده. او دا هم لواب یې دا راته تیار شو. اوس به دا پالک ور واچوم. دا دلته هم پکې میده کېږي. لیدونکو پالک ما چون ویشول د ما په نظر اوبو ته نور ضرورت نشته. په همدې اوبو کې خپله هم اوبه باسي. نو دا ورته کفایت کوي. صرف یو 15 دقیقې به دم کړمه او 15 دقیقې وروسته نو دا د موږ سبزي پالک تیار دی او بیا به تاسې ووینئ. دوستانو پالک پاخه شول. پوره 15 دقیقې وقت یې وغوښت. 2 دقیقې میشیده یعنې ټوله دا هر څه چې رضا کو آماده کړو ټوله 10 دقیقې وخت غواړي. نو دا اسانه او خوندور خواړه دي. نو ما یې اور مخکې مړ کړو تر څو مې دا جایونه سره منظمول. نو ډېر زیات ښایسته رنګ یې ده تاسې وګورئ. او هغه کمپام یا پیاز شان یې داسې لږ څه پکې تاسو به لیدلي چې غټ غوندې ول. په دې باندې په دې ملاقې مې داسې داسې کول ټوله پکې حل شول. نو خدای دې وکړي چې د تاسو دا د نن ورځې ویډیو خوښه سوې وي او لایک یې کړئ او تبصرې راته ولیکئ. نو لیدونکو تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم. روغ جوړ او ښه وخت.